له موږ څخه پوښتنه شوې چې څو بجې دي. لومړی غواړو چې ساعتګر ته وګورو کوم چې لږ لاندې دی. ورته وګورئ چې کوم ځای ته اشاره کوي. نو دا دقیقاً 7 ته اشاره کوي. بیا نو 7 ساعته تېر شوي. نو ساعت 7 بجې دي. که دقیقه ګر ته وګورو کوم چې لږ څه اوږد دی نو په 12 ولاړ دی یا 12 ته اشاره کوي. ښه نو که چیرې موږ دقیقې حسابوو نو 12 دا معنا ورکوي چې 0 دقیقې تېرې دي او بیا هر دقیقه 5 دقیقې ښیي. ښه نو دا دقیقاً 7 بجې دي. 7 بجې دي. راځئ چې خپل ځواب وګورو چې سم دی که نه. ښه نو راځئ چې یو څو نور هم کار وکړو. ساعتګر چیرته دی؟ ښه که ساعتګر ته وګورو نو له 7 څخه 8 ته نږدې ښکاري. خو یو شی چې باید درک یې کړو دا دی چې له 7 څخه تېرې دي او 8 ته بشپړ نه دي نږدې شوي. نو تر اوسه پورې په 7 کې یو، یعنې ساعت 7 دی. په یاد ولرئ چې دا دستې د ساعت هم جهت ګرځي. تر اوسه پورې 7 ساعته تېر شوي او 8 ته نه دي رسېدلي. نو ساعت 7 دي. که دقیقو ته راشو په یاد ولرئ چې هر وخت د ساعت له سر څخه پیل کوو. چیرته چې دقیقې 0 دي او بیا یې تر دقیقه ګر پورې 5 دقیقې حسابوو. بیا نو 0 15 لس 15 شل 25 دېرس 15 څلوېښت 45 نو 45 دقیقې تېرې دي. نو اوس وخت 45 دي. راځئ چې یو دوه نور هم کار وکړو. ساعتګر چیرته دی؟ ډېر ښه. ساعتګر د 1 او 2 په منځ کې دی. خو اساسي خبره دا ده چې پوه شو چې دا په ښي اړخ څرخي. نو 1 ساعت تېر شوی او نږدې ده چې 2 ته ورسېږي. بیا تر اوسه پورې په لومړي ساعت کې نو ساعت تر اوسه پورې 1 دی او بیا دقیقې لرو کومې چې باید له ښي اړخ څخه وشمېرل شي. نو 0 15 شل 25 دېرس 15 څلوېښت 45 نو وخت 1 او 45 بجې دي. راځئ یو بل هم کار کړو. ښه دلته ساعتګر د 1 او 2 ترمنځ دی. 1 ساعت تېر دی او 2 ته نږدې کېږو. نو تر اوسه په اول ساعت کې او بیا دقیقې لرو. ښه له 12 به یې پیل کړو. دلته 0 دقیقې تېرې دي. 0 15 نو دا وخت 1 او 15 دی. یو بل هم کار کړو. دلته ساعتګر دقیقاً په 2 ولاړ دی او دقیقه ګر مستقیما په 12 ولاړ دی. نو په دې معنی چې هیڅ دقیقه نه ده تیره. نو 0 دقیقې تیرې دي.